چاچی یو روجه د رمضان بغیر د عذر نه اخوړله کده دا باقی ټول عمر کده د 10 کاله باقی دی او د 10 کاله رب ته روجه دار وګرځي خدا هغې یوې روجې فضیلت پر او نه ګرځي کوم چې د رمضان حق روجه خوړلې ده داسې دور را روان دی چا چې یو کار وکړو په دین کې او هغه دین نو او چا په دین کې نوی کار راویستو هغه به مردودي هغه به ردي هغه به بدعتي دا روایت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نقل کړی دی دی به د بدعت نه ډېر نفرت کو صحابه کرامو به د بدعت نه ډېر نفرت کو نو دی چې دا کول دا به امام الانبیاء کړي مونږ د صحابهونه ښه نه پوهېږو صحابه هغه خلق دی رضی الله عنهم ورضوا عنه د الله د طرف نه پې د رضایي سرټیفیکیټ راغلی دی عمر هغه صحابي دی چې نبی علیه السلام ورته وی عمره رضی الله تعالی عنه که ما نه پس پیغمبر وی نو عمر به پیغمبر ما نه پس که پیغمبر وی عمر به پیغمبر رضی الله تعالی عنه عمر هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنه چې نبی علیه السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه اے عمر رضی الله تعالی عنه الله ستا په زړه او په ژبه حق ګرځولی دی چې ته چې څه وایې هغه حقي ستا په ړه کې چې څه راځي عمره هغه حقي عمره هغه حقي نبی علیه السلام ورته وایي خوب کې مې دله جنت لیدلی دی بنګله مې دله لیدلې ده او دنده ورته ورتللمه خو حیا راله مې عمر حیا عمر بغیرت راشي په جړا شوې د الله حبیبه ما ته به پتا غیرت راځي ورغلی به وي زما کور به دې لیدلی وي ستا کور مې په جنت کې لیدلی دی هغه صحابي ودرېږي او په 20 رکعاته تراویح باندې اجماع کوي دا به څنګه نبی علیه السلام نه کړي او صحابي به جرأت کړي او کړي به یې ځوانان په دې پوه کوي پرې ځوانان په دې پوه کوي نبی علیه السلام فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما سنت او د صحابو په سنتو به منګولې ولګوئ زما نه پس په صحابو پسې روان شئ زما په صحابو به منګولې ولګوئ نو صحابه مونږ نه په دین ډېر ښه پوهېدل په بدعت او په غیر بدعت صحابه ښه پوهېدل تا به یوه رساله به یې کتلي او زر به تا ته یو ته به وایي بل ته به وایي 20 رکعاته تراویح بدعت دی ته بدعت پیژنې امیر المؤمنین خلیفه ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ودرېدو او 20 رکعاته یې کولې هغه بدعت نه پیژندو تا بدعت پیژندو ته خبرې ته بدعت پیژنې هغه نه پیژندو بدعت ائمه اربعو بدعت نه پیژندو نو کوشش کوئ زه خو وایم چې 20 رکعاته سړی وکړي 40 پیرې به یې رب ته دندې ولګي 40 پیرې کوشش کوئ دا لږې شپې ورځې دي دا په دې کې مه تېروئ ښه 20 دی او 8 دی او کومه یا نه کومه دی کړي دی خپله دی خوښه ده که 2 کوې که 4 کوې که 8 کوې که 10 کوې که 11 کوې دا یاد ساتئ ښه نن به په 8 سلام ګرځي و به یې وینئ انشاءالله که ژوندي ومه و به یې وینئ که ژوندي وئ که دا تراویح وکړې نو ما له نوم بدل که څه موده پس په دا ټولې تراویح پرېږدي ښه او څه موده پس په فرض مونځ پرېږدي او څه موده پس په حق روجه خوري د رمضان ښه و به یې وینئ اوس هم په بعضې کورونو کې نارینه حق روجې خوري د رمضان ښه حق روجې ښه نبی